یویشتمه فروری د مورنو ژبو عالمي ورځ ده. دا نړیواله ورځ د اقوام متحده یا د ملګري ملتونو د لوري نه نمانځلې کیږي او هر کال پرله پسې نمانځلې کیږي. پښتانه هم دا ورځ نمانځي او خاص کر پښتانه ادیبان، شاعران، ژبپوهان په ډېر جوش، جذبه او ولوله باندې دا ورځ نمانځي. چونکې اقوام متحده د دې خبره احساس وکړه چې مورنۍ ژبې ډېرې اهمې دي. چونکې مورنۍ ژبه په اصل کې هغه ژبه وي چې یو چا د مور په غېږه کې زده کړي، په خپل کور کې زده کړي، په خپل چاپېریال کې زده کړي. پښتنو هم د مور په ژبه کې پښتو زده کړې ده او دغه ژبه د پښتنو قامي ژبه ده. مورنۍ ژبه در اصل قامي ژبه وي او پښتو هم د پښتون قام قامي ژبه ده. خو څنګه چې نور قامونه په خپله قامي ژبه کې زده کړې کوي، پښتانه دغسې نه کوي. د دې ډېر وجوهات دي. یوه وجه خو یې دا ده چې پښتانه کله د پیرنګي په غلامۍ کې راغلل او هغه وخت چې کله پیرنګي سرکار هندوستان ونیوه او بیا د خپلې توسیع پسندۍ په اعتبار باندې د افغانستان مخه وکړه او بیا د افغانستان څه برخه هم په خپل تصرف کې واخیسته، راونیوله، نو د هغې په اعتبار، د هغې په وجه باندې دا پښتانه په هندوستان کې ګډ شو. د هغې نه پس چې کوم هغې جدید نظام تعلیم راوړه، دغه نظام تعلیم چې د لارډ میکالې د اصولو مطابق رایج شو، نو ابتدایي نښې نښانې د دې دا وې چې چونکې په هندوستان کې د پیرنګي په سلطنت کې اکثر بابوګان، د دفتر منشیان یا کلرکان، دا به فرانسیسیان یا نور د بهر دنیا خلک وو. نو دوی ووې چې ولې نه موږ داسې یو نظام تعلیم رایج کړو چې موږ خپل کلرکان ځان له پیدا کوو. هماغه نظام تعلیم دلته کې رایج شو. پښتنو ومنه، خامخا یې ومنه. په سکولونو، په کالجونو کې اوس هم هغه طرز جاري دی او دې سره دا کار وشو چې کله پیرنګۍ د هندوستان نه لاړه هم، نو یو خو پښتنو بیا واپس افغانستان سره د تلو اواز ونه که، دا سوچ هم پیدا نه که او نه یې د خپل ریاست اعلان وکړه، بلکې پښتنو دا فکر ولره چې پیرنګۍ د هندوستان پرېږدي. نو نورو قومونو خو داسې وکړه چې د خپل مستقبل دپاره د خپلو وطنونو غم وکړه، خو د پښتنو وطن هماغسې پاتې شو چې اوس پاکستان سره دی. پښتانه اوس په پاکستان کې خوشحاله دي او د خپلې ژبې په ځای باندې د اردو او انګریزي په طریقو یا ژبو کې تعلیم حاصلولو ته آماده دي. نو زمونږ د پسماندګۍ چې څومره وجې دي، په هغې کې د ټولو نه لویه وجه زمونږ دا ده چې مونږ خپله ژبه د قامي ژبې په حیثیت باندې نه تسلیم کړې ده او نه دې ته آماده یو چې په دې کې مونږ زده کړې وکړو. که چېرې داسې وشي نو مونږ به هم د یو باشعوره بیدار قوم په حیثیت باندې د دنیا د قومونو په کتار کې ودرېږو. نو پکار دا ده چې مونږ پښتانه دا نننۍ ورځ په داسې شکل ونمانځو چې د دې خبرې عزم وکړو چې مونږ به خپل پارلیمان ته لیږونکي خلک په دې مجبورو چې داسې قانون سازي وکړي چې د هغې په لاره باندې زمونږ پښتو د یوې قامي، تعلیمي او دفتري ژبې په حیثیت باندې تسلیم کړي شي، ومنلی شي او رایج کړي شي. ډېره مهرباني.